بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کوم د الله په نامه چې ډېر زیات مهربان او رحم کوونکی دی. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ تاو نلیدل چې ستا پروردګار د فیل سختانانو یعنی د هاتیانو مالکانو سره څه وکړل؟ ألم يجعل كيدهم في تدليل؟ آیا هغه د هغو مکر بیکاره نکړل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل او په هغو باندې د مرغانو سیلونه ولیږل ترميهم بحجارة من سجيل چې په هغو یې د پخې شوې خټې تیږې غورځولې فجعلهم كعصف مأكول او بیا یې د هغو حالت داسې وګرځو لکه د څاروو شخند وهلي واښه. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.